أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام، زما په دین باندې مېونو مسلمانانو وخت مختصر دی. ستاسو په حضور کې یو څو گزارشات کوم او زما مخاطب دا مشرانی واړه چې څومره دي دا مکمل خاموش او زما خبره د دې مشرانو سره او زما دې خبرې ته لږ متوجه شئ، ځکه ډېر تکلیف مو تېر کړلو، ګرمۍ کې ناستې او د ډېر وخت نه په انتظار یې. استاسو دا ناسته د څه مقصد دپاره او د څه دپاره راټول شوي دي؟ زما عزتمندو، نن زموږ ستاسو دلته کې دا ناسته راټولېدل دا د قرآن پاک د ختمونو په سلسله کې دي چې یو څو بچو د قرآن پاک د حفظ سعادت حاصل کړی دی او په ګڼ تعداد کې بچو د ناظري د دې سعادت حاصل کړی دی. زما عزتمند ورونو، د الله جل شانه انعامات په دې بندګانو باندې ډېر زیات دي، خو په دغه نعمتونو کې یو عظیم او لوی نعمت هغه د دې اولاد نعمت هم دی. د دې نعمت قدر او د دې نعمت تپوس دا د هغه خلکو نه وکړئ چې د چا اولاد نشته او د دغه اولاد حاصلولو دپاره د دنیا کې څومره د ده وس کېږي هغه ټول وس دی استعمالوي، طاقت استعمالوي چې ما ته الله جل شانه یو بچی راکړي. نو اولاد یو ډېر لوی نعمت دی، خو د دې سره سره د الله جل شانه دا قانون او دستور دی چې کوم یو انسان د نعمت قدر کوي، الله په دغه نعمت کې اضافه کوي، او چې کوم یو انسان د نعمت ناقدري وکړي، ناشکري وکړي، الله ته نه دغه نعمت هم اخلي او الله فرمایي چې د دې نه علاوه دا هم یاد ساتئ چې زما سزا بیا انتهایی ګرانه ده او ډېره درنه ده. چې کله الله جل شانه دغه عظیم نعمت په موږ تاسو باندې وکړلو، اولاد یې راکړی دی، یا د چا رونه دي یا د چا وریرونه دي، د چا نوسي دي، د چا خورینه دي، دا د دې ټولو دپاره یو ډېر لوی نعمت دی. د دغې نعمت شکریه ادا کول پکار دی. د دې نعمت شکریه هغه به په هغه طریقې ادا کوو چې کوم موږ تاسو ته رسول الله علیه صلات وسلام ښودلې ده، او په هغه ښودنو کې ارشاداتو کې یو ښودنه رسول الله علیه صلات وسلام موږ تاسو ته دا کړې ده چې الله دا عظیم نعمت د اولاد په شکل کې تاسو ته درکړی دی. د دغې اولاد په تا باندې حق دا دی چې د ده به په صحیح طریقې سره ته تربیت کې. نو دا تربیت دا په هر مشر باندې د کشر حق دی. که دا حق دی مشر ادا نه کړو
د قیامت پر ورځ باندې د الله په حضور کې د دې انسان نه مددي په باره کې تپوس کیږي او چې چا دا حق ادا کړی دی دغه خلکو ته الله جل شانه په دنیا کې هم عزتونه ورکوي راحتونه ورکوي برزخ کې هم ورکوي او په عالم آخرت کې هم ولا ورکوي زمن په دې مشران علماو کې یو لوی عالم چې د حضرت امام ابو حنیفه امام مالک او د دین د لوی علماو د هغوی استاد دی ربیعة الرای رحمه الله سره مشهور او معروف دی دا ربیعة الرای رحمه الله د والد سے هغه ټیم دی د جهاد په سفر باندې لاړو چې کله دی لا دنیا ته نه دی راغلی او دی لا پیدا شوی نه دی د مور په ګېډو خو چې کله دی په سفر باندې ځي نو د خپل کور والا ته په هغه ټیم کې یو 10,000 اشرفۍ دا حواله کوي دا ډېر لوی مالو او ډېر لوی دولت و هغه ټیم او ورسره ورته دا وصیت کوي چې الله جل شانه ما ته بچی راکړلو نو د دغه بچی به ښکلې طریقې سره تربیت کې ربیعة الرای رحمه الله والد فروخ رحمه الله د جهاد په سفر باندې لاړو 20 کاله یا 13 کاله بعد د کور ته راځي 27 سال یا 30 سال د بهر په دې جهاد کې تیرې د هغې نه بعد د کور ته راځي ظاهره خبره ده چې 13 کاله یا 20 کاله یو انسان د یو کلي علاقې نه بهري نو د دغې کلي علاقې دا نقشه هم بدلېږي خو چې هر څومره دا نقشې بدلې شي د خپل کور نښې نښانې دا د چا نه هېرېږي نه چې کله دی د سفر نه واپس راځي نو د مدینې طیبې دا نقشه هم بدله ده ډېرې آبادیانې شوي دي خو دی روان دی هغه خپل کور ته ځان ورسول چې کله دی کور ته رسي او کور ته دی دروازه ټکوي خو د شپې ټیم دی دی کور ته دننه شولو چې کله دننه شولو نو د ربیعة الرای رحمه الله دی هم په دې کور کې اوده د سترګې ورباندې راوغړېدلې ویې کتل چې یو بابا دی او کور ته رادننه شو ده خو د خپل پلار نه دی لیدلی او اوس د ده هم عمر 13 کاله یا 20 کاله عمر دی د ده نو چې کله دی وکتلو پسې راپاڅېدلو او ډېر په قهر او په غوسه سره ورته وایي بابا دې تورې شپې ته وګوره او تا ته وګوره ته څه کوې په دې پردي کور کې نو دا والد صاحب ورته وایي چې هلکه ته دلته زما په کور کې څه کوې نو ربیعة الرای رحمه الله نور هم ورته په قهر شو غوسه شولو چې یو طرف ته پردي کور ته راغلی او د شپې په ټیم کې راغلی خو د دې سره سره دعوه هم د کور کې چې دا زما کور دی نو د دوی په منځ کې دغه خبرې اترې بحث مباحثه دا شروع شوله نو د یو روایت مطابق امام مالک رحمه الله چې د دغې زمانې لوی محدث دی دته پته ولګېدله دې سره د ملګرو راغلل چې د استاجي سره د یو کس جګړه ده او دویم روایت مطابق چې والدې دا آواز واورېدلو د ربیعة الرای رحمه الله چې کومه والده ده
او د خپل کمرې نه پې آواز کوي چې ربیعه دا پردی سړی نه دی، دا ستا پلار دی. نو ربیعة الرای رحمه الله چې د مور آواز اوري فوراً پلار ته ورغاړي، وځي معافي ترېنه غواړي. او بیا والد صاحب خپلې کمرې ته لاړو او دی په خپله کمره کې پاتې شو. خو د ربیعة الرای رحمه الله عادت دا و چې دی به سحر وختي مسجد نبوي ته تللو، هلته کې به تهجد وکړل، د تهجدو نه بعد به درس شروع. چې کله د سحر جمع وشوله، د جمع نه بعد یو ډېر عظیم الشان حلقه ولګېدله چې ډېر ګڼ تعداد کې خلک پکې راغونډ او راټول شو او یو ځوان درس کوي او ډېر ښکلي انداز کې درس کوي. نو دغه بابا چې د ربیعة الرای رحمه الله والد صاحب دی، دی تپوس کوي چې دا نوجوان څوک دی. نو چې دا کم کس ورسره ناست و نو هغه ورته په حیرانتیا او تعجب سره ګوري چې یا د خدای بنده دا مشهور عالم دا ته نه پېژنې، دا ربیعه دی که نه؟ نو بیا ورته وایي چې ربیعه دی دا د چا زوی دی؟ نو د پلار نوم یې ورته واخیسته. نو هغه خو دی په خپله باندې و. چې کله دغه پلار یې کور ته لاړو، نو د تلو نه بعد د دې مور یې ډېره زیاته شکریه ادا کوي چې الله جل شانه دې تا ته جزای خیر درکړي چې زما د بچي تا خو ډېر زیات ښکلی ښایسته تربیت کړی دی او د دې بچي په دې لیدو باندې، د ده په دې حلقې باندې، د ده په دې درس باندې ما ته دومره خوشحالي حاصله شوې ده چې په زندګۍ کې دومره خوشحالي ما نه ده کتلې. بیا ترېنه تپوس کوي چې کله زه تلمه تا ته ما یو 10,000 اشرفۍ درکړې وې چې هغه دې څه کړې؟ نو دا کور والا ورته وایي چې سړیه دا د بچي چې کوم عزت دې کتلی دی دا دې خوښ دی او که نه دا 10,000 اشرفۍ؟ وی نه دا زما د بچي چې کوم عزت دی دا خو په لکونو کروړونو باندې هم نه حاصلېږي، خو هسې تپوس ته نه کومه. نو هغه کور والا ورته وایي او د ربیعة الرای رحمه الله مور او والده ورته وایي چې هغه مې ستا د دې بچي په تربیت باندې صرف کړي او خرج کړي دي. دا فروخ رحمه الله ډېر زیات پې خوشحاله شو او د دې ښځې ډېره زیاته شکریه ادا کړله او د هغې نه زیاتې پیسې نورې هم وله ورکړلې چې واقعي تا په دې پیسو باندې یو ډېره عظیمه ګټه کړې ده، دا شان ګټه دې کړې ده چې د هغه نه ختمېدونکې ګټه ده او زما زړه دې په دغې بچي باندې، زما سترګې دې په دې بچي باندې یخې کړلې. نو دا خلک دا قدردان خلک وو، دا شکرګزار خلک وو او دوی په دې خبره باندې پوهېدل چې په دې دنیا کې د مؤمن بنده دپاره لویه سرمایه څه ده. نن د هر بنده دا سوچ دی چې د دې بچي د ده تربیت کوم او په ده باندې سکول ویم او بیا به کالج او یونیورسټۍ ته شي، د څه دپاره؟ د دې دپاره چې مستقبل یې ښایسته شي. نو د ده مستقبل څه دی؟ د ده مستقبل نه مراد د ده صرف دغه دنیوي زندگی وي چې دا دنیا یې ښایسته شي، د ده ښایسته یو بنګله وي او ښایسته ګاډی ورسره وي او ښه ډېر آمدنې وي او کله چې په لاره تېرېږي خلک ورته سلوټ کوي، بس دا د ده مستقبل دی او دا ښایسته شو. په دغې سوچ کې مالداره هم دی او متوسطه طبقه هم ده او غریب هم په دغې سوچ کې دی چې زما بچی یو لوی ډاکټر جوړ شي او زما بچی یو ډېر لوی انجینیر جوړ شي
ولی بابا په د باندې سکه د دې لپاره چې موږ باندې خاصم تیر شوا او چې د دې بچی مستقبل می خسته شي زما عزتمند د آیات ساته زمن ستاسو په دې دنیا کې دا زندگی دا د مسافرې زندگی ده رسول الله علیه الصلاۃ والسلام عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ته په وګ باندې لاس یې او ته فرمایي چې کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل اے عبد الله بن عمر په دې دنیا کې دا شان زندگی تیرواله کته چې یو مسافر دنیا کې منګور چې د پاکستان نه یو کس امریکې ته لاړ شي یا لندن ته لاړ شي یا یو بل ملک او وطن ته لاړ شي نو چې څومره د پیژنګلو دا ټول ورته د نصیحت کوي چې ګوره ته خلاړل تکي استاد اوسېدو د پاره نه لندن دی او نه امریکا تکه تخخ کارا کیږي او استاد سیالي برابرېږي نو په خپل کلی وطن برابرېږي نو چې صدر پیدا کې هغه کلی وطن ته رالېږه په دې کلی وطن کې په جایدادونه والا ځان ته په کور جوړ کا او ځان ته په کاروبار برابر کا او دا هغې نه بعد بیا راځه هر څه به برابر وي هر سړی زما عزتمندو دغه وصیت ورته کوي او دغه خبره ورته کوي چې ګوره دلته کې د همیشه دپاره نه راغلی نو دغه شان رسول الله علیه الصلاۃ والسلام عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ته فرمایي چې ملګریا په دې دنیا کې د یو مسافر په شان اوسېږه لکه څنګه چې مسافر په دې پردي ملک او وطن کې ځان ته بنګلې او محلې نه جوړي هلته کې ځان ته بلډینګونه او کارخانې نه جوړي بلکې دې چې څه هم پیدا کوي د خپل کلي وطن علاقې ته رالېږي او دلته کې هر څه پې برابري دغه شان زمانونو منګه په دې دنیا کې د لږ وخت دپاره الله رالېږلي یو د لږ ټایم دپاره یې رالېږلي یو او چې موږ قدم الو هر قدم سره به دغه سوچ کوو چې زما زندگی مخکې زندگی ده دا ځای زما د اوسېدو نه دی دا ځای زما د خواهشاتو د پوره کولو نه دی زما دلته کې خواهشات نه پوره کېږي بلکې زما د خواهشاتو پوره کولو دپاره الله جل شانه جنت تیار کړی دی آخرت تیار کړی دی هغه دا شان ځای دی چې هلته کې به ما ته دا اعلان کېږي چې ته د همیشه د تل دپاره په دې جنت کې اوسېږه ستا دپاره د جنت نه بیا بهر تلل نشته دی ته د همیشه د تل دپاره ځوان اوسېږه تا باندې بوډاتوب نشته